قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. موږ و تاسو ته د بېلابېلو شاعرانو کلامونه وړاندې کړل. هیلهمند یو چې زموږ دغه مشاعره به مو خوښه سوې وي. اوس نو نوبت راورسېدی د پیاوړي لیکوال د نننۍ مشاعرې صدر ته. زموږ د نن د مشاعرې صدر محترم استاد حکیم الله ساکن صاحب و. نو ده ته اوس زحمت ورکوم چې د نن د مشاعرې او د پښتو ژبې په هکله فقط یو 4-5 خبرې تاسو ته وکړي او بیا به موږ ته خپل کلام واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه پیاوړي لیکوال تداد ورکوم مننه په دې خاطر چې هر کله د پښتو یو پروګرام د پښتو یو مشاعره وي دوی په ژوندۍ بڼه په غاړه اخیستې وي او پښتو ته ځان وقف کړی دی. دا نه یوازې د پښنه سره بلکې د تمام پښتو سره دا د دوی یو احسان دی. دا احسان به د دوی پر پښتو باندې پاتې وي. الله یې د دوی ته د دې جزای خیر ورکړي. امین. اوس به راسم یو کوچنی شعر به درته ووایم. ارشاد شعر دی. څوک یې له کور څوک یې له کلي څوک له ځانه شړي یوه لیونۍ هیله د مینې له کاروانه شړي او څه وکړي حال ویلی نسي بیا دستور ماتېږي. څه وکړي حال ویلی نسي بیا دستور څه وکړي حال ویلی نسي بیا دستور ماتېږي. پښتون غیرت یې اوښکې کښته له ګریوانه شړي. څه وکړي حال ویلی نسي بیا دستور ماتېږي. پښتون غیرت یې اوښکې کښته له ګریوانه شړي او په مازدیګر بلا د غرو کنارې سرې کې راته په مازدیګر بلا د غرو کنارې په مازدیګر بلا د غرو کنارې سرې کې راته دا چې شفق له کنارو څه د اسمانه شړي. په مازدیګر بلا د غرو کنارې سرې کې راته دا چې شفق له کنارو څه د اسمانه شړي. خوني وحشت بیا تقاضا له خپله ځانه اخلي. خوني وحشت بیا تقاضا له خپله ځانه اخلي. خوني وحشت بیا تقاضا له خپله ځانه اخلي. ځکه بلبل د زمانې له ګلستانه شړي. منه وای خوني وحشت بیا تقاضا له خپله ځانه اخلي. ځکه بلبل د زمانې له ګلستانه شړي او لکه د نل په تش کوګل ساندې ویې ساکنه. لکه د نل په تش کوګل ساندې ویې لکه د نل په تش کوګل ساندې ویې ساکنه. ښکاري جنون د جیلخانې او له زندانه شړي. یو نظم به درته وایم. نظم دی وای پر سپین مخې چې راتلم پر دغه لاره هم په دا لویه کوڅه کې چې راتلم پر دغه لاره هم په دا لویه چې راتلم پر دغه لاره هم په دا لویه کوڅه کې دلته هلته ګوري غلې پر سپین مخې ژړوایي راته ښکاره سوه پټ په سترګو یې د ویر اثر ځکه را څرګند سو. پټ د ویرې اثر ځکه را څرګند سو په فطرت کې له انسانه دراوړې په فطرت کې د انسانه دراوړې دغه ویره یې په زړه کې په فطرت کې له انسانه دراوړې له دا وهمه یې په سترګو د سارا اوسۍ و ماته را په زړه که لکه څاڅکي د شبنم بڼو پیدا کړل څومره ستونزې مو له خپله ځانه راوړې او محبت چې مجبوري فطرت راکړی. محبت چې مجبوري فطرت راکړی. مجبوري فطرت راکړی. ډېر الله ډېر الله. قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره مو ولیده. زموږ د نننۍ مشاعرې صدر قدرمن حکیم الله ساکن صاحب نو ده هم خپل خوږ کلام راته واوراوئ. تر څه وخته چې پیاوړي لیکوال دویمې خپرونې ته تاسو ته حاضرېږي تر هغه وخته زه تیمورشاه کمال حاجي نعمت لالا حکیم الله ساکن صاحب رضا شیدا صاحب
واحد روشان صاحب، خان نومیالی صاحب، طاهر لیوال صاحب، شیر محمد شادمن صاحب او عبدالمالک کلمیار صاحب او زموږ سره په دې محفل کې ناست ټول ملګري له تاسو اجازه غواړو تر بلې خپرونې مو پر الله سپارو. ژوندي ګړندي او خوشحاله اوسئ. یو جهان مننه. ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ.